پر زابل د پاکستان یرغل خو عامو خلکو یې په ډبرو او لرګیو مخه نیولې. یو ځل بیا پاکستان د طالب ملیشو په مرسته د زابل ولایت په شلمځو ولسوالۍ یرغل کړی و چې د سیمې د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شول. تېره شپه پاکستاني چارواکو غوښتل د زابل ولایت شلمځو ولسوالۍ ته راشي او هلته ځینې ساحې وګوري چې څنګه هلته خپل ځایونه او د پوځ لپاره پوستې جوړې کړې. خو د سیمې عامو خلکو یې په وړاندې ډېر سخت غبرګون څرګند کړی. د سیمې ټولو خلکو سره له دې چې طالب ملیشو د هغو ساتنه کوله، خو عامو خلکو بیا هم په هغوی د ډبرو او کاڼو سخت ګوزارونه وکړل. د سیمې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي ول. د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول او د هغوی په موټرو یې ډبرې ویشتې. په هغوی یې ګوزارونه کول چې د افغانستان له پاکې خاورې باید دا نجس ووځي. که څه هم طالب ملیشو په عامو خلکو ډزې کولې، هغوی یې نه پرېښودل چې پاکستاني چارواکو ته ضرر ورسوي، خو بیا هم د عامو خلکو وطني جذبه دومره زیاته وه چې د مرمیو په سره باران کې هم د پاکستاني چارواکو په موټرو ډبرې ویشتې او په لوړ غږ یې ویل چې د پاکستان کافر چارواکي باید د افغانستان له پاکې خاورې ووځي. عامو خلکو طالب ملیشو ته هم پیغورونه ورکول چې تاسو خو د پاکستان غلامان یاست، موږ نه غواړو چې پاکستان د افغانستان پر خاوره تیری وکړي. هغوی طالب ملیشو ته ویل چې تاسو د پاکستان سرتیري یاست، که تاسو د هغوی مخه نشي نیولی، موږ ته اجازه راکړئ چې د پاکستان د هر یرغل پر وړاندې ودرېږو. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان پر خاوره بربند تیری کوي، بلکې د پاکستان له لوري په وار وار د افغانستان پر خاوره یرغل کړی دی. پاکستان ډیورنډ کرښې ته څیرمه وخت نا وخت حملې د افغانستان په خاوره حملې کوي او په ځینو ځایونو کې تر خپل ټاکلي حد څخه څو کیلومتره افغانستان خاورې ته راننوتي. د پاکستان له لوري وروستي برید په خوست ولایت باندې و چې د پاکستاني الوتکو لخوا د خوست ولایت ځینې سیمې بمبار شوې چې په ترڅ کې سلګونو افغانان شهیدان او ژوبل شول. د دې پیښې هغه وخت سخت غبرګون راوپارول. هغه مهال د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلي و چې که بل ځل پاکستان افغانستان پر خاوره تیری وکړي، دوی به سخت ځواب ورکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.